thank you. ناریه څه د خوراک غم وکه کنه یار ډېر زیات وږی ما او هو ته د مړېدو نه یې ستا خېټه نه د سم کندو دی چې څه وره چې روکېږي پکې اوهو خېټو د چرګ د نیولو څه طریقه راته وښایه کنه خالي خېټه زما مازغه کار نه کوي په خپله څه آیډیا راوباسه یار آیډیا پرېږدوه چرګ نیسه ورک شه خېټو ته یو چرګ هم نشي نیولی ګوره ماته اوسه دی خو ویل چې جانو هیلپ مام دغه شانتې واورېده خو څه وویم اوهو دا جانو خو ډېر خطرناک دی نریه چرته تخته اوهو نریه اوهو خېټو زه تښتېدلی یم ته هم را تخته ګینې سر دله ماتی ګورې وی بابا تاسو دواړه غل پولیس لوبې کوئ اوهو چرګ نیولو له تلیو بانګیرالی او سم کرکټ یې راباندې وکو وی بابا زما په 20 کالو تجربه کې ما داسې نه دي اورېدلي چرګ د نیولو سیز نه دی چرګ د ساتلو سیز دی چرګان وساتئ تاسو به ډېرې زیاتې پیسې وګټئ هغه څنګه ووایه زه مالداره کېدل غواړم کور ته 5 چرګان وساته ابه بچي راوړي ابه 10 شي د 10 نه به 20 شي د 20 نه به 40 شي او داسې به سم ډېر شي ته به بیا مالداره شي اوهو دا خو ډېر زبردست آیډیا ده که څنګه نریه آیډیا خو ښه ده خو د دې چشمو د آیډیا نه مې خار پار کېږي اوهو ته خو هسې یارېږي زه در سره نه یم څه راځه چشمو څنګه بې شرم دی په مخه مونږ ته ګوري اوهو نریه یو ګنټه وشوه د یوه انډه مو وانچوله اوهو خېټو لږ صبر وکړه ته په هر کار کې تادي کې د تادۍ کار خو د شیطاني وی خېټو زما ملګریه زما دوسته ډاکټر صاحب زنده‌باد مونږ چرګان ساتلي دي خو یو چرګ مګی نه اچوي وی خېټو زما دوست زما یار دا پاوډر والا دا یو چمچ هره ورځ ورکوه په دانو کې ته بیا ګوره دوی کې به دومره طاقت راشي چې هره ورځ به انډې اچوي اوهو ډاکټر صاحب اوس زر دغه دوا راکړه وی خېټو دا څه کې دغه دوا خو یو ورځ یو چمچ په کار و تا خو ټوله په یو ځای ورکړه چې زر مالا راشم چرګې به زر انډې اچوي تاسو وشو او څنګه وشو ډاکټر صاحب په دې باندې څه وخوړل وی بابا ما چېرته د 20 کالو تجربه کې داسې نه دي لیدلي دغه دوه مو وښئ ورسره دا نوره موټه کوئ اوس تاسو دې زما د مریضانو په سر قسم امام وښئ Let's go on a love drive! نه دا اوس مو وایه چې هغوی به موټر بوځي نه ویم درته په خپلې وینه اوهو ونیسئ د باکس سرکار یې وتښتو زر کوه خېټو څه چل وکړه اوهو په خالي خېټه زما مازغه کار نه کوي ته څه سوچ وکړه آیډیا هلو چنګم سر The name is Chingam.
د چنګم د وار نه ځان بچ کول امپاسبل ویا د باکس سرکار چا پټ کړی سیکو 15 چرګان دي د ډاکټر صاحب دوایي خوړلو د سوپرمین په شانتي سوپر چرګان تی جوړ شول ها تاسو ما پورې خندا کوئ نن خو 1 اپریل هم نه دی هغه دی راله موټر کې په خپلې وینه ځه هیا ما دا څنګه کیدی شي امپاسبل زانم روح خوخینو تخته هيا ما د دې سره هم ختیار دي او دا ټولې انډې زما دي انډې پرېږدو د باکس سرکار واپس کږینې ختم هی سټاپ د چنګم نه ځان ساتل امپاسبل نن به یا تاسو یا به زه غل زما موبایل وتښتو سو پولیس راولئ پولیس دا څه کوئ زه خوب خو نه ینم ودرېږئ تاسو د لامده خوړ خیرات خو نه دی پیسې به څوک ورکوي اره چنګم سر ما بچ که زما ټول دکان یې خوړو زه به تاسو بچ کم هغوی زما موټرسایکل راتښتولی زه چاته ریپورټ وکړم چاله لاړ شم خېټو زر څه چل وکړه که نه زه څه وکړم په خالي خېټه زما مازغه کار نه کوي ته په خپله څه سوچ وکړه که نه آیډیا چرګانو د دې دکان سموسې ډېرې خوږې دي زما سموسې هیڅوک هم نشي خوړلی د دې دکان په سموسو صرف زما حق دی سموسو له هم ګوتې وړل خیر هم نشته اوهو تاسو خو زما خبره پوره واورئ که نه نریا ته دوی پوهې که زما سموسې دوی خوړلې نو د دوی انجام به څه خیر یې نشته بیا واورئ خېټو یې دوی ټول پوهه که نور څوک شته دی آیډیا خېټو دا ټولې سموسې درواله سموسې چام چې زما سموسې وخوړلې د هغوی انجام به همدغه شانتي دا دومره کمزورې ولې شولې اوی زما د دې دوا اثر ختم شو قسم دې وي زما په مریضانو باندې بیا به دا دوی چېرته چرګ لور نه کمه زما ټوله دوایي وخوړله اوس به څه کوو تښتئ